بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى. ناقدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا پرده وکړئ چې راته روغ جوړ او د عافیت جامه مو په تن اوسیږي. زما عزیزانو، موږ او تاسې د ذوالحجې په لومړۍ 10 ورځو کې قرار لرو. دا هغه ورځې دي چې د رحمتونو، فضیلتونو او برکتونو څخه ډکې دي. حتی الله سبحانه وتعالی په دې ورځو باندې په خپل پاک کلام کې قسم یاد کړی چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر. مشهور مفسرین او علما کرام فرمایي چې د وليال عشر څخه مراد د ذوالحجې لومړۍ 10 ورځې دي. همدارنګه په یو حدیث کې راځي په هیڅ ورځ کې د انسان اعمال الله سبحانه وتعالی ته دومره محبوبه نه دي لکه په دې ورځ کې چې دي. بل حدیث کې راځي که څوک د عرفې په ورځ روزه ونیسي د دې یو کال مخکې یو کال وروسته ګناهونو کفاره ګرځي. نو راځئ مسلمانانو ورونو چې د دې ورځو شپو څخه صحیح استفاده وکړو، نیک اعمال وکړو تر څو د الله سبحانه وتعالی د رضایت سبب او ذریعه وګرځي او زموږ او ستاسې دنیا او آخرت ښایسته شي. په دې ورځو کې روژې ونیسو یا تلاوتونه وکړو او همدارنګه نفل لمونځونه وکړو. د چا څخه خفه سو هغه سره صلح او اشتی وکړو. نو راځئ مسلمانانو ورونو خویندو 2 ورځې ژوند وکړو، د مینې او محبت څخه ډک ژوند وکړو. مثلا هغه ورونو خویندې چې غواړي قرباني وکړي هغوی د اول د ذوالحجې نه نیولې تر 10 د ذوالحجې یعنې تر اختره پورې د خپل ویښتان، د خپل نوکان او نور اضافي ویښتان نه اخلي، له خطره چې زموږ او ستاسو مشابهت د حاجي صاحبانو سره راشي، ځکه هغوی هم قرباني کوي او د اول د ذوالحجې نه نیولې تر 10 د ذوالحجې یعنې تر اختره پورې هغوی هم د خپل اضافي ویښتان نه اخلي. همدارنګه په حدیث باندې عمل راشي. ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې د ذوالحجې لومړۍ 10 ورځې داخلې شوې نو هغه څوک چې غواړي قرباني وکړي هغه د خپل ویښتان او د خپل بدن څخه هیڅ شی نه پرې کوي. الله تعالی دې موږ تاسو توفیق راکړي تر څو په دې ورځو کې هغه عمل وکړو چې الله سبحانه وتعالی پرې راضي شي او همدارنګه زموږ او ستاسو دنیا او آخرت ښایسته شي. تر بلې ویډیو پورې مو الله ته سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.